د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا د پریکړې پر اساس په مختلفو اماراتي او خصوصي پوهنتونونو کې 2 د ډاکټورا او 15 د ماستري نوي پروګرامونه ایجاد شول. دغه راز 10 د لیسانس پوهنځي ایجاد او د اماراتي پوهنتونونو په 10 موجوده پوهنځیو کې نوې څانګې رامنځته شوې. یا د پریکړې د لوړو زده کړو وزارت په 8مه عالی شورا کې وشوې چې دغه وزارت سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم صاحب تر مشرۍ لاندې جوړه شوې و. په یاده شورا کې د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه پلاوي، د مالیې، اقتصاد او پوهنې وزارتونو معین صاحبانو، د مرکزی ادارو یو شمېر رئیسانو، د مرکزی شرقي او شمالي زونونو د پوهنتونونو رئیسانو او استازو او همدارنګه د یو شمېر خصوصي تحصیلي بنسټونو رئیسانو ګډون کړی و. په پیل کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دغه وزارت د عالی شورا د موخو او صلاحیتونو په اړه معلومات ورکړل او ویل چې یاده شورا د هیواد په تحصیلي نظام کې د سترو او مهمو پریکړو په موخه جوړه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دې شورا د اجنډا موارد ټول مهم دي او اصولي مراحل یې طی کړي دي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هیواد کې د فوق لیسانس پروګرامونو ایجاد یوه جدي اړتیا وبلله. هغه یې د تحصیلي نظام د ځان بساینې په برخه کې اړین یاد کړل او زیاته کړه چې په دې برخه کې عملی کار پیل کړی دی. وروسته له اجنډا سره سم د شورا غړو په مختلفو اماراتي پوهنتونونو کې د 15 فوق لیسانس پروګرامونو او د 9 لیسانس پوهنځیو پر ایجاد بحث وکړ او تایید یې کړی. همداراز د اماراتي تحصیلي بنسټونو په موجوده 10 پوهنځیو کې نوې څانګې ایجاد او د شورا د غړو له لوري تایید شوې. دغه راز د هلمند لوړو زده کړو مؤسسه چې پوهنتون ته د ارتقا ټول شرایط یې پوره کړي وو، د شورا د غړو له لوري لا یو لړ بحثونو وروسته پوهنتون ته ارتقا ورکړل شوه. په همدې ډول د لوړو زده کړو وزارت د معیارونو په پام کې نیولو سره په خصوصي پوهنتونونو کې 2 د ماستري پروګرامونه او 1 د لیسانس پوهنځي ته د ایجاد جواز ورکړل شو. د یادولو وړ ده چې یادې پریکړې به د اداري پروسیجر له تکمیل وروسته له اړوندو پوهنتونونو او ادارو سره شریکې شي. هیره دې نه وي چې د لوړو زده کړو وزارت عالی شورا دغه وزارت د سترو او مهمو پریکړو مرجع ده چې اړتیا ته په کتو په هرو 3 میاشتو کې یو ځل دایریږي.